نو که هر څومره په داسې ځمکه باندې ځان لا څوک خدای ووایي دا هغه قبایل ترې نه ډورېږي ولاکه یې نه وډور شم چېرته وکړو ولاکه یې نه وډور شم ودرېږو ډورېږو ما ودرېږو زه یې راویلوړ یم انشاءالله تعالی او لوسی ارزو چې څه کولی شو دی کې چې دا هر څومره کوشش وکړي چې د دنیا ټول توکا ترجمه کړي ارجامه کړي مو نشي ډورولی انشاءالله چې دا چا نه یې پلور جوړ کړی دی چې دا د ځان سره میلو کړي بیا مې هم نشي ډورولی انشاءالله تعالی چې دا د دنیا ټول دولت ارجمه کړي بیا هم د مو د ضمیر قیمت نشي لګولی انشاءالله زه یې سره ویلوړ یم د نر غوندې کې زه د سره ویلوړ یم د نر غوندې کې تاسو سره ویلوړ یو نو استعمال دا کې خپل ټول توکات امو سره دغه عوامي توکات دی انشاءالله تعالی د تاسو مقدمه به ورته همداسې کېږدم چې څنګه مې ورته دا نه مخکې ایښې رو دو خو یایي درې کومه خبره واورو چې درې خبرې دي یا به دی هلته ته ګورنر راج لګو یا به شي ګورنر راج لګو انشاءالله نه به یې پرېږدو ورته یا به شي ګورنر راج لګو یا به دویمه فیصله چې یا به نه اهل کوو په عدالتونو کې کیسونه شروع کړي دي چې نه اهله کوو به یې کولله به یې لګو بیا به یې ګرفتاروو درېیمه که دا دواړو کې فیل شول نو چې بیا به یې مخې نه ایسته کوو عزت ذلت دا د مو د رب سره دی زندگی او مرگ دا د مو د رب سره دی رزق دا د مو د رب سره دی نو که هر څومره په داسې ځمکه باندې ځان لا څوک خدای ووایي دا هغه قبایل ترې نه ډورېږي ولاکه یې نه وډور شم چېرته وکړو ولاکه یې نه وډور شم د مو د خیبر قبایلو دوی فیصلې دلته وشوې پهله فیصله دغې جرګې دا وکړه چې کومه خبره مرکزي حکومت کړې وه هغه دروغ وه تاسو چې کوم دی انخلا جبري شوي رو دویمه فیصله دا وشوه چې تاسو د دغه ظلم او جبر خلاف اسلام آباد لاتلل غوړو او ویل دا خپل حق غوښتل غوړو درېیمه مو یې دغه وویل چې انشاءالله تعالی زه به اوس ټولو قبایلو له ورسم دغه فیصلې به یې هغو مخامخ کېږدم د هغو نه به م فیصله راخله چې تاسو ته فیصله ده د هغه نه بعد به د ټول پښتون جرګه غوړو او په یخ کې به فیصله کوو تاریخ به ورکوو چې اسلام آباد له به کله ځو انشاءالله تعالی دو ځل به یې همداسې نه پرېږدو دو ځل به د خیبر پښتونخوا نه دور سره باټري نشي جوړولی چې دلته تجربې کوي او څوک پرې پښتنه نه کوي زه به یې ترېنه کوم زه به یې ترېنه پښتنه کوم انشاءالله تعالی او په جار به یې ترېنه کوم انشاءالله ودرېږو ډورېږو ما ودرېږو زه یې سره ویلوړ یم انشاءالله تعالی او لوسی ارزو چې څه کولی شو دی کې ډېره شکریه ډېره مننه وما علینا الا ملګریو شینوریو شلمانو ټولو زه د زړه نه شکریه ادا کوم خوبونه مې ته حرام کړل نن خوبونه انشاءالله تعالی خو دومره تعداد کې وتی یو چې انشاءالله تعالی دغه به شپې خوب نه ورځي زه د زړه نه زه د زړه نه یې تاسو ټولو شکریه ادا کوم او زه یې سره بار بار دا وعده کوم دا نه مخکې مې اسلام کړی نو اوس یې اسلام کوم چې دا هر څومره کوشش وکړي چې د دنیا ټول توکا ترجمه کړي ارجامه کړي مو نشي ډورولی انشاءالله چې دا چا نه یې پلور جوړ کړی دی چې دا د ځان سره میلو کړي بیا مې هم نشي ډورولی انشاءالله چې دا د دنیا ټول دولت ارجمه کړي بیا هم د مو د ضمیر قیمت نشي لګولی انشاءالله زه یې سره ویلوړ یم د نر غوندې کې زه یې سره ویلوړ یم د نر غوندې کې تاسو سره ویلوړ یو
نو استعمال د کې خپل ټول توکات امو سره دغه عوامي توکات دی انشاءالله تعالی د تاسو مقدمه به ورته همداسې کېږدم چې څنګه مې ورته دا نه مخکې ایښې راو دا خو یې درې کومه خبره وکړو چې درې خبرې دي یا به دی هلته یې تا ګورنر راج لګوو یا به چې ګورنر راج لګوو انشاءالله نه به یې پرېږدو به تا یا به چې ګورنر راج لګوو یا به دویمه فیصله چې یا به نااهل کوو په عدالتونو کې کیسونه شروع کړي دي چې نااهله کوو به یې قولله به یې لګو بیا به یې ګرفتاروو درېیمه که دا دواړو کې فیل شول نو چې بیا به یې مخې نه ایسې کوو عزت ذلت دا د مو د رب سره دی زندگی او مرګ دا یې مو د رب سره دی رزق دا د مو د رب سره دی نو که هر څومره په دا ځمکه باندې ځان له څوک خدای ووایي دا هغه قبایل ترې نه ډورېږي ولاکه یې نه وډور شم چې هر څه وکړم ولاکه یې نه وډور شم د مو د خیبر قبایلو دوی فیصلې دلته وشوې پهله فیصله دغې جرګې دا وکړه چې کومه خبره مرکزي حکومت کړې وه هغه دروغ وه تاسو چې کوم دي انخلا جبري شوې وه دویمه فیصله دا وشوه چې تاسو د دغه ظلم او جبر خلاف اسلام آباد له تلل غواړو او ویل دا خپل حق غوښتل غواړو درېیمه مو ورته دغه وویل چې انشاءالله تعالی زه به اوس ټولو قبایلو له ورځم دغه فیصلې مې هغو مخامخ کېږدم د هغو نه به مې فیصله راخله چې تاسو څه فیصله ده د هغه نه بعد به د ټول پښتون جرګان غواړو او په یخ کې به فیصله کوو تاریخ به ورکوو چې اسلام آباد له به کله ځو انشاءالله تعالی دو ځل به یې همداسې نه پرېږدو دو ځل به د خیبر پښتونخوا نه دو اسراري باټري نشي جوړولی چې دلته تجربې کوي او څوک پرې پوښتنه نه کوي زه به یې ترېنه کوم زه به ترېنه پوښتنه کوم انشاءالله تعالی او په چار به یې ترېنه کوم انشاءالله ودرېږو ډورېږو مه ودرېږو زه یې سره ولاړ یم انشاءالله تعالی والله سي ارزو چې څه کولی شي ولیکي ډېره شکریه ډېره مننه وما علینا